ډیر محترم او قدرمن نصر الله صاحب او قدرمن اصغر خان اچکزئی صاحب که تاسو دغه اجلاس یو مختصر اجنډه موږ ته راوښیاست موږ به د عوام سره شریک کړو. مننه جمال خان. د نن د اجلاس په اړه به اوس ستاسو په مخ کې روان دی ملتپاله سیاسي ګوندونه، انجمن تاجران، چیمبر آف کامرس او زموږ د افغان کډوال چې کوم مشران دي دا ټول یو ځای موږ سره ناست یو. بنیادي طور دا وخت چې په پاکستان کې کومه ستونزه زموږ افغان کډوال ورونو تور پیښه ده او یا بیا د پښتنو پر خاوره د انتها پسندۍ، دهشتګردۍ، بدامنۍ کومه سلسله روانه ده، یا په بله معنا بلوڅ دا ټیم د کم مشکلاتو تکلیفو سره مخامخ دی. نو پر دې ټولو باندې به زموږ د نن اجلاس وي. کوشش به زموږ دا وي چې انشاءالله نن به پر دې ټولو باندې یو ولسي سیاسي احتجاج دپاره سلا او مشوره کیږي. نو بنیادي طور دا وخت د دې اجلاس مقصد افغانانو ورونو ته او پښتنو ته چې کوم مشکلات او تکلیفونه یا په بله معنا زموږ سره د ایچ ډي پي ملګري ناست دي، هزارهګانو ورونو ته، سیټلرز ته، یا په دې صوبه کې چې کوم حالات پر دې ټولو باندې به خبره کیږي او د دې په حواله به پرېکړې کیږي. مننه. تاسو که څه ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په تیر 9 اپریل موږ د دې ملتپالو ګوندونو غونډه وکړه او دا پرېکړه وسوه چې نور چې کوم ګوندونه دي هغه به هم په دې کې شاملوو، انجمن تاجران به هم شاملوو. نن دا دی موږ 11 اپریل موږ دلته نن ناست یو او نن موږ سره نور ګوندونه هم تقریبا راغلي دي، انجمن تاجران دی. چې لویه نکته دا ده چې د پاکستان واکداران د ټول ملکی او بین الاقوامي چې کم قوانین دي د کډوالو متعلق د هغه خلاف ورزي کوي، تر دې حده پورې چې د خپل ملک د 1951 د پاکستان د شهریت چې کم قانون دی د هغه دفعه 4 تحت کم بچی چې دلته وزیږیږي هغه د دې ملک شهري دی. نن چې کم نسل دلته موجود دی هغه نسل هغه دی چې ټول دلته په دې ملک کې پیدا سوي دي. نو دغه نکته به او ورسره نور چې کوم د زموږ صوبې ته پیش مسایل مشکلات دي په دې به موږ پرېکړې کوو انشاءالله او بیا به تاسو خبرو. ډېره مننه. ډېر معذرت غواړم پی ټي ایم هم ناست که تاسو خپل موقف راکړئ په دې حواله باندې. ډېره مننه جمال خان. یقینا تاسو ته معلومه ده چې دا وخت بیا دلته افغانان تنګول کیږي، افغانان ځورول کیږي او ډېر یو غیر انساني غیر عیني طریقه روانه ده، خاص کر د پاکستان چې دلته کوم انتظامیه ده هغه دلته د افغانانو سره ډیر غیر انساني چلن کوي. نو د دوی دغه د غیر انساني چلن پر ضد باندې موږ دلته نن دغه اجلاس دی. حالانکه موږ کوشش دا وکړو چې دا مسله چونکې یوازې زموږ نه ده، دا د یو ګوند د یو قبیلې نه ده، موږ دلته ټول د دې صوبې چې کوم هغه نماینده سیاسي ګوندونه دي هغو ټولو ته موږ یو کمیټۍ جوړه کړه ور ومولیږل، باقاعده مداوت ورکړي. خو هغه کې د بده مرغه یو دوه ګوندونه داسې دي چې نه دي راغلي یا دغه شی سنجیده نه اخلي. نور دلته تقریبا ټول ګوندونه سته. نو نن به موږ اجلاس کوو، دغه ټول ملګري به د هر ګوند په نمایندګي خپل تجاویز وړاندې کړي او د دې په خلاف باندې به موږ یو لایعمل اعلانوو چې موږ د افغانانو د دغه ظلم په خلاف باندې خامخا خپل کردار ادا کړو. مهرباني. ایچ ډي پي زموږ سره ناسته ده. ایچ ډي پي که په اردو کې موقف راکوي که په فارسي کې जी बहुत बहुत शुक्रिया जमाल भाई. जिस तरह बताया गया कि आज यहाँ पर ग़ालिबन 5 सियासी जमातें हैं जिनके अकाबरीन यहाँ पर बैठे हुए हैं और अंजुमन ताजरान है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दोस्त हैं. हम लोग ये इजलास जो है इससे पहले भी दोस्त आए थे हमारी तरफ. हमने कहा कि चूँकि एक मुश्तरका मसला है हमारा बलूचिस्तान का और यहाँ के जो इशूज़ चल रहे हैं बतौर ख़ास जो अफगानिस्तान के महाजरीन के हवाले से है उस हवाले से हमने बात करनी है. और इसी तरह जो बलूचिस्तान का अपना जो मसला है और यहाँ पर जो धरने जारी है अख्तर मंगल साहब का और इसी तरह और जो मजबूरी सूरत हाल है उस पर हमने बहस करनी है. यकीनन जो जिस तरह की सूरत हाल अफ़गानिस्तान के महाजरीन के हवाले से बनाई गई है उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं. अभी हमारी मीटिंग होगी, हमारा इजलास होगा, उस पर हम मुत्तफ़क़ा फ़ैसला कर लेंगे कि जो बैनुल-अक़वामी जो एक तकाज़े हैं शहरियत के हवाले से या महाजरीन के हवाले से उनको सामने नहीं रखा गया है, जो अपने पाकिस्तान के अपने कवानीन हैं उनके सामने नहीं रखा गया है और एक किस्म की तज़लील जारी है अफ़गानिस्तान के महाजरीन को निकालने के हवाले से, उस पर हमारा इंशाअल्लाह एक मुश्तरका मौक़िफ़ आएगा और आप देखेंगे उसको. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې
نورو ملګرو دا خبره وکړله چې دا بنیادي طور زموږ د دې غونډې او د احتجاج مقصد هغه دی چې کوم څه په دې وطن کې روان دي په دې صوبه کې په پښتونخوا وطن کې لکه د افغانانو جبري بې دخلي ده او دهشتګردي ده بدامني ده بدتخوري ده او بالخصوص یو نوی ماینز هیک دوی راوړي چې دلته کوم د پښتونخوا او د بلوچستان څه وسایل دي دې باندې د صوبې ملکیت ختم کړي او دا ډایرکټ دی د SIFC یوه غیر عیني اداره چې د فوج په سربراهي جوړه شوې ده دې ته حواله کوي. نو دا هغه ستونزې دي چې زموږ د ټولنې زموږ د قام د ولس ټول له دې څخه متاثره یو او موږ دا کوشش دی چې په جمهوري مزاحمت باندې د دې ریاست د دې ناروا فیصلو مخنیوی وکړو او د افغان کډوال سره چې کوم یو ناروا چلند دوی روان کړی دی له دې څخه ریاست راوګرځوو. د چا خو دغه سره به موږ قدرمنو لکه تاسو چې واورېدل د ټولو سیاسي ګوندونو دا موقف بشمول انجمن تاجران چې افغان کډوال چې دي بین الاقوامي چې کوم قوانین دي د مهاجرونو هغه په پام کې ونیول سي انساني حقوق په پام کې ونیول سي او دغه چې مطلب د پاکستان خپل یو ماده د 1951 سټیزن اکټ دی چې کم سړی کم ماشوم دلته پیدا کیږي هغه ته په د دې وطن د دې هیواد شریعت ورکوي. نو دغه ټول موضوعات د دې په دې حواله دغه اجلاس آل پارټیز اجلاس راغوښتل شوی دی. دوی خپلې فیصلې کوي بعد کې چې کوم فیصلې سول هغه به سره شریکو. اوس موږ انجمن تاجران دا دی دی به خپل موقف راکړي موږ ته. ډېره مهرباني انشاءالله اوس آل پارټي کوم اجلاس راغوښتی دی نو بدیګ به پریکړې اوس د بعده کیږي خو زموږ خاص کر کې مرکزي انجمن تاجران او په دې حواله کې د څو میاشتې سره خاص کر کې د اوس وروسته زموږ کاروبار او زموږ بلوچستان او زموږ د کوټ د زموږ کاروبار ډېر متاثره شوی دی او زموږ کنټینران په روډو ولاړ دي د څلور 2 میاشتې او زموږ په 100 کنټینران په تفتان پر بارډر باندې ولاړ دي. نو دا زموږ ګرد خاص کر ډېر ایشوز دي. نو زموږ خاص کر کې د کوټ کاروبار مکمل تباه شوی دی. مکمل کاروبار او خلکو ته چې کوم سټاکونه راغلي وو یا اختر راوړي وو هغه ته خپل سټاکونه پاتې په ګدامو کې. نو ان شاء الله پر دې به اوس مجلس وشي. صحیح مهرباني.